په فراه ولایت کې د ډي اف سي سازمان لومړنۍ لوبې د ایران او افغانستان ترمنځ د دې ولایت د بدني روزنې او سپورټ امریت له لورې د باران رحمت خیریه بنسټ په مالي ملاتړ ترسره شوې. د ډي اف سي سازمان مسؤل وایي په یاده لوبې کې د کابل، هرات، فراه او بغلان ولایتونو د لوبغاړو په ګډون د ګاونډي هیواد ایران شپږ تنو لوبغاړو هم ګډون درلود. دغه برنامه چې برگزار کړې و د برنامه کې افغانان او ایرانیان شرکت کړي او چې شپږ مسابقې په مینکار کې موږ درلودلې چې په شپږو کې شپږ ایرانیان او د افغانانو سره جوړه شوي وو چې شپږ وړه مسابقات د افغانانو په نفع تمام شو. نو د ټولو نه علل خصوص د تاسو دوستانو نه چې په مطبوعاتو کې کار کوئ د تاسو نه ډیره مننه چې دغه برنامه په نشر کې موږ سره مرسته وکړه. نننۍ لوبه چې ولا دا اولین دور د مسابقو د ډي اف سي سازمان په فراه ولایت کې و. دې برنامه کې موږ اوه مسابقې درلودلې چې شپږ مسابقې د مین کاټ ولې، مین مسابقې د افغانانو او د ایرانیانو تر مابین ولې چې شپږ مسابقې وسولې او خوشبختانه شپږ سره مسابقې افغاني فایټرانو یا افغاني مبارزینو وګټلې. همدارنګه د سیالیو ګټونکي لوبغاړي د خوشحالۍ ترڅنګ وایي که یې ملاتړ وشي سترې نورې بریاوې به هم هیواد ته راوړي. لوبه خو ښه لوبه وه، ښه خوندوره لوبه وه. ما مادګیان تقریبا ډېر نیولو. زما دویم مسابقې مخته هم د لودل کنسل شو بدبختانه. تقریبا دا 3 میاشتې کېږي متواتر آمادګي لرم او په دې خاطر چې یو فایټر باید همیشه آماده اوسي. ایران څخه افغانستان ته د مسابقې لپاره فایټران راغلي وو چې د مسابقه مو وکړه او ماته مو ورته ورکړه او د فراه ولایت او ټول افغانستان د مبارک اوسي. او دې مسابقې ته مې تقریبا د 1.5 میاشت 2 میاشتې زحمتونه کښلي وه نو تر څو چې مې خپل افغانستان د خپل د فراه او خلکو ته بریا راوړه. باید وویل شي دا لومړی ځل ده چې د ډي اف سي سازمان لوبې په فراه ولایت کې د زرګونو سیلانیانو په ګډون د ډاډمن امنیت تر سیوري لاندې ترسره کیږي.